میررحمان رحماني د علیپور په اړه ټول رازونه افشا کړل. سلامونه ګرانو لیدونکو، نن درته د معلوماتو ډک مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر د ترهګر علیپور او اندرابي د ګوښه کېدلو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د علیپور له امله اندرابي ګوښه شوې. د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر علیپور په غیر قانوني کړنو بوخت دی او ولسمشر د دې پر ځای چې علیپور ونیسي د کورنیو چارو وزیر یې له دندې ګوښه کړ. هغه د ولسي جرګې په امتیازي ساعت کې د څرګندونو په ترڅ کې علیپور په غیر قانوني کړنو تورن کړ او زیاته یې کړه چې باید داسې نه وای شوی. ترهګر علیپور چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې خپل سرې غیر قانوني کړنې ترسره کوي، مخکې له دې چې په دې کارونو لاس پورې کړي افغان دولت نیولی و، خو د افغان ولسمشر سرور دانش په ضمانت خوشي شوی و. ترهګر علیپور په خپل وروستي ترهګریز عمل سره د افغان ملي یوه چورلکه چې بهسود ولسوالۍ ته تللی په راکټ ویشتلو سره نسکوره کړله چې دې چورلکه کې سپاره 9 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دوی د افغان ملي پوځ سرتیري او د الوتکې پیلوټان وو. له دې پیښې وروسته د علیپور پر ضد یو شمېر غبرګونونه راوپارېدل. افغان ولسمشر، دفاع، کورنیو چارو وزارتونو، د افغانستان د ملي امنیت شورا او داسې نورو نهادونو پر ضد د سختو غبرګونونو خبره وکړه چې موده وروسته افغان ځواکونو د علیپور له وسلوالو سره جګړه هم ترسره کړې او ډېرې وسلې مهمات یې هم ترې ونیول، خو علیپور لا نه دی نیول شوی. که څه د افغانستان دفاع وزارت د علیپور په وړاندې د سختو اقداماتو خبره وکړه، خو داسې ښکاري چې هغوی په خپل اقدام کې پاتې راغلل او څومره چې اړینه او ضروري وه د دې ترهګرې ډلې په وړاندې مبارزه وشي ترسره نه شوه. که چیرې د علیپور ترهګرې ډلې په وړاندې اقدام ونشي، ښایي نور غیر مسؤل وسلوال هم ورته ترهګریزو کړنو ته زړه ښه کړي.